أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دین د اسلام درې سو شپېته خوونه لري چې کله الله رب عزت یو بندله اراده د جنت وکي نو په دې خوونه کې ورته د باج خوونو عیسی برخه نصیب کی یوازې ابوبکر رضی الله عنه چې زموږ اساس مشرو د درې سو شپېته ټول خوونه به الله رب عزت درجه مکړي وو دا زموږ د الله فضل او احسان او پاغه او مو تاسو باندې د ترغیب باندې سړی ته ویل شوی دی وجه دا چې کله یو مسله مهمه او بار بار هغه ذکر شي بلکې قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي وی ګوري نبی صلی الله علیه وسلم د خبره باره کې تاکید کو ترې کړل دغه ویل کول نن په دې خوونه کې یو عجیب خویدا ده د مسلمانانو سره په یو کار کې مشوره کول حدیث کې رسول الله فرمایي علیه السلام چې کله انسان د یو بل سره مشوره کوي په یو کار کې د بدبختی علامه نه ده بلکې د نیکبختی علامه ده او دغه انسان په خپل مراد او مقصد کې الله کامیاب هم کی دا به څه ویریش یو سړی د بل چانه اورای راوالي او کوم مشکلات سره جدا مخامخ کړی شوی دی اغه له پیش کی د خپل کامیابی او د نجات لاره به جدا جدا رايو کې وګوري چې لکه دې شړې دا ویل او دا ویل او دا پنځه شپږ راي او نظرونه به دې ځکه پیش کړي شو قران او سنت سره کوم وړي نږدې نظر دې اگر اول عمل په وکا تقص بچي بزان کې پیدا کې اسمه الله بر جنت لبوشي په هله فرمای چې په مشوره کې څو شرطونه ضروری دي یو کامل عقل د دې عقل سره سره یو سړی زړه تجربه هم لري د دې انسان چې کله تا مشوره طلب کړه عرب هم دا فرمایي چې د اق انسان ته پوښتنه کوي چې باغه باندې تجربه شي حکیم نه به پوښتنه کوي کامل عقل زړه تجربه دیم شرط باز اهل علم دا خبره ذکر کړې دا چې دا سړی به د دین او د قشن تقوا ولي عبد الله بن عباس بویل من اراد امرا فشاور فيه امرا مسلما وفقه الله تعالى لارشد اموره شکل رب العالمین دیو کار اراده لري او بدی کې دیو مسلمان سړي سره مشوره شریک کړه رب العالمین بدل توفیق ورکړي دا هغه کار چې کوم بدی کې مقصد دی مهم دی کامیابی ده د عمر بن الخطاب باره کې موږ تاسو خبره ذکر کړو دا بشریت کې تقریبا ډیر وصیتونه کړي وو یو عجیب وصیت به دغه ذکر کې شه د نیک انسان سره مشوره د یو کار باره کې شریکه کا دریم شرط علماء دا ذکر کړی دی ان یکون ناصحا ودودا دا سړی به خیر خوای او د قشنده به مننه کې وجه دا چې کله نصيحت په یو سړی کې موجود شي او محبت په یو شی کې موجود شي نو دا دواړه به صحیح سوچ سړی لوړاندې کوي او هغه به بل پیش کوي او هغه ور باندې عملو کې به د دنیا او د آخرت کامیابی ور باندې ګرځي دشمن سره به چیرته مشوره نه کوي چې دشمن له خبر وړاندې کې چې لکه چې پروګرام د څنګه نو هغه کې دي چې سره ټول جانب مقابل له وي او هغه مخ کې دي نه جته په ورزي ارسه برابر کړي عجیب صفات علماء دام ذکر کړي لري ان يكون سليم الفكر من هم قاطعنا فاغه وخت کې به انسان ته مشوره اخلي چې هغه د جوړ سوچ ولې او امور وتعارشي ونی نه غمونه نه بل وجداله چې د انسان لکه ته د مشورې مطالبه وکړي نو کې دې شغه تعالی صرف ځان خلاصي او څو خبرې ته وکړي باقي کې بس خیر نه وي سبب بل شي ونه ورګټ پنځمه شکل سره یو کار کوي د جانب مقابل په دقه کار کې وګوره غرض او هدف نه یو وجه دا راکاغه چرته بده کې غرض او هدف لري او تا دا سره مشوره وړاندې کړل کې دې شی بده باندې چې تر خنه نظر در کې بلکې بالعکس بده ګډ وډ وي کی قرآن شکل انسان مطالعه کی سورہ العمران سورہ شورى دې آیتونه کې الله دې مسله ډیره تذکرہ کړې ده د شورا
حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم مسند احمد کې شپږم جلد یوسل 15 نمبر صفحه چې کله د بیبيانو سره د اعلان مسله کړې و چې زه به تاسو درنږدې کېږم نه صاحب د مشکات دویم جلد کې به ټول تفصیلی مسائل ذکر کړی دي د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل خوښ شو الله رب العزت ایتونه نازل کړو د شی ویلې چې د بیبيانو له وایي چې تاسو الله رسول غواړي او روز رسنی او کنه دنیوي څه شي نه کدا غواړي چې دا درک مو طلاق مکمل الله رسول غواړي صبر وکوي زګې زنانه ویری و چې اوس د اسلام غلبه شوې ده په کار ده چې موږ جدا جدا کوټې په کار دي کورونه په کار دي د قشن سنو ډېر خرشي نبی صلی الله علیه وسلم عائشه له ویری وېزه ته خبره کوم خو مخکې دینه چې ته مال جواب راکې مور پلار سره دې باره کې مشوره وکړه وی خبره څه ده وی الله رسول غواړي آخرت غواړي کده قشن دنیا وی ویل چې الله رسول او آخرت غواړم خو ما دا خبره وګوره د نور خلکو له نور بیان لنه کې پرې دا مقصد دې به کې دا خبره و چې هغه کې دې چې دنیا او غواړي رسول الله به واجب مال پاتش او عرب دې بنله ذره زکه چې بل zarar ور کوي دې چې ګوره محمد رسول الله ترغیب ور کړی دې خبره لچې د مور پلار سره مشوره وکړه دا دومره مهمه خبره ده ضروري ابو برزه اسلامي نقل له د جلیبی مبارک واجب خبره کوي دی واجب انسانو د واده بند وسنو او د انصار د شته بیت چې زمنګ د زنانه کچر د محمد رسول الله ځان لبني کوي نو موږ به ورکو نبی صلی الله علیه وسلم انصاری له وسو ګرولې کړو د شي ورته چې د لور د مار په نکاح باندې راکې کني راکې ورته ولنه استاد اکرام په خاطر هم درکو په دې وجه باندې موږ سترګې په دې باندې راخیش نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وزه خپل ځان لپاره نه غواړم بلکې زما یو ملګری دی جلیبی دغه لپاره هغه ولې زبر جلی د مور سره مشوره کوم خپلوانو سره کله چې دا خاون لاړو د جلی د مور له ویلې د خپل خزل چې د قشم محمد رسول الله زموږ په لور باندې جرګه کړې ده هغه مې ویلې چې زموږ د قرباني چې هغه غواړي وینه جلیبی د پاره غواړي نو هغه د شی ظاهري غو انکار وکي چې نه دې کار لمون تیار نه یو وې چې کله دې سړی اراده وکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې خبره باندې دا پوهیږي چې دې جری د مور کوم خبره کړې ده چې رسول الله موږ دې له تیار نه یو وې دې جلی ویلې چې د ازما جرګه چا کړې ده نو دې ورته ویل محمد رسول الله وې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم زما جرګه مبارکه دا خبره کړې ده هغه ما ځای کینه بالکل تاسو ورته وې چې موږ دې کار له تیار یو څومره کېره خزوا نبی صلی الله علیه وسلم چې راغله زنانه د شی ویل سین چې تاسو خو کې عقص منګه هغه تیار یو نبی صلی الله علیه وسلم جلیبی بل دا په نکاح باندې کړه او کله چې یو غزا سخت شروع شو په هغه کې جلیبی په میدان د جنگ له دنګلی و ډیر ملګری په کې شهیدان شو رسول الله ملګری له ویل تاسو وګورئ چې تاسو شهیدان شته کنه ټول پوره دی به وګورئ به پورا ویل کې یو ملګری تاسو به وګورئ غنه کار جلیبی به د رسول الله ملګری شکل لاړل چې ګور ډېر کسان مړ دي و کسان خوا کې او د دې په خوا کې جلیبی به رضی الله تعالی عنہ هم شهید پروت دي نبی صلی الله علیه وسلم راغله یا رسول الله دا و کسان شاخه دشمنان براتری او دام به شهید دي پروت دي نبی صلی الله علیه وسلم ویل وشي او خبرم د سیدا دا و کسان چې د په خوا کې براتری دا ټول کفار دي چې جلیبی مردار کړه اخر کې به دي کې ملګری راغی او دیم شهید کی او نبی صلی الله علیه وسلم ویلي هاذا مني وانا منه دا زمانه د وسره ده نه به ویل چې دا زمانه د وسره ده نه مو درې کړی دا خبر وکړه به محمد رسول الله د دې جلیبی د بدن لپاره د خپل لیچره بډوال کارې کړه او پاګه کې راکې خودو تر دې پورې چې دې انسان د پر بل چرته کټم نو د محمد رسول الله دا لاسونه در لپاره کړ شو څومره بختور انسان دی په دې کې نیولو چې خبر خاله راوړو غسل ورکه کور نه کې بس علم الله لدی او به نبی صلی الله علیه وسلم دا زنانه بارک ویل شي الله بده باندې خیر راته یا کا دې د ژوند ډیر مضبوط سخت تیر نه کې بلکې د امر او کې سجن ور باندې تیر کا دغه ګوره په دې حدیث کې هم دا زنانه ده د دې مبارکي هغه پلار د مور سره مشوره کوي به په نتیجه کې دا راځي چې د محمد رسول الله امر لبیک کوي اخر کې به څومره خیر او له نصیب کیږي د رسول الله د خونه د زنانه دعا او د اق شهید ول د محمد رسول الله د اسمنو مټو باندې د قبر لور دنه کول دا صفه چې کله په سړی کې موجوده د مشورې الله به دومره خیرونه ور کوي یو حدیث کې راځي ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي البکر پیغله زنانه دغه نه په طلب کې درې شه د رضا
او ارچ پیغله دغه د مشوره واپس شي په بار ورکړه کې صحابه ویل یا رسول الله زنانه چې دا باکره چې هغه کې خو حایي وی چې کله دې سو ورته د شي ورته ویل چې پلانې سره تعالی کوم خو کې دا کنه او دا په دې وخت کې چې پاتې شو دا دلیل دغه درزا ده تشاور دا منې دې زنانه سره وګوره مشوره کیږي یو حدیث کې نام راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وړاندې زمانه کې نبی د انبیو او دغه قوم مبارک رب العالمین درې خبره وکړي یو په دې باندې دشمنان مسلط کوم خو خستا چې دا ختم کی او یا په دې باندې لوګو یا په مرګ وي هغه ایسره قوم سره مشوره شریکه کړه او د شي ورته ویل چې انت نبی الله نکلو ذلك الیک فخر لنا تدل نبی موږ دا ټول راي تر پیش کوو چې کوم شي چې موږ د لپاره ته انتخاب کې اما خو چې مرګ باندې راغی او څډر قسم به دې کې مرشو ګور دیږي کې دا نبی د خپل قوم سره دا مشوره کړې ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی چې کله وینا ما کړی نه یو شړی به ما باندې راوترل چې محمد رسول الله دې ویلي دی دې شړی ځان له جهنم کې شټ تیار کې او چې چا مسلمان سره دې مشوره ورکړه چې د هدایت او کامیابی په بل مشوره کې ولیکن دا په بل تر باندې روان کې وې دې شړی سره خیانت وکي او کچرته بده شی فتوا باندې دا فتوا ورکړل چې د معلومه نه و دا څومره انسان چې د فتوا باندې عمل کوي د دې ټولو ګناه غوړي د په سر باندې پراته شیخ الاسلام ابن قیم اعلام الموقعین په دې باره کې څلور جلد کتاب ولیکو چې اي مفتیانو ډېر احتیاط کوي اوس د ارسړې مفتی دي دوه ټکی چرته ویلې نه دا کافر دی او دا مشرک دی او دا مسلمان دی او دا جایز او دا ناروا دی درې جلد څلور جلد کتاب په ولیکو چې ګوره په دې کې ډېر احتیاط دم د انسان د بیباکینه دا خبره ده چې فتوا مصدر مرجع اهل د فتوی معلوم نه دی او ارسړې رسول الله فرمایي دا قیامت علامات او علامات دام ده کما قلان جاهلان دا مفتین شي فتوی ورکه چې سره به تبعی په تر باندې روان شي دلته ګوره حدیث کې راځي وی چې مسلمان له دې مشوره ورکړي چې کامیابی په بل طرف کې وي دي سړي وسره خیانت وکړي او خیانت چې د منافقانو علامه ده د معاویه نقل له د خپل بلار بارے کې دا خبره ذکر کوي هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه او د شي ورته ویل چې یا رسول الله زه اراده لرم چې تاسو سره غزا لاړ شم او مشورم د سره کوم نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل مور دشته وی او وی دا امور سره د فاتحه فإن الجنه عند رجليها ځکه دا جنت دغه د پوبو پاکي دي چې کله جهاد فرض نه بلکې د اقدامي مجاهدین په دشمنانو باندې ورسي دی ورته ویل رافع ابن خدیج فرمایي مدینه منوره له نبی صلی الله علیه وسلم چې راغی نو دی په کې دا پیوندونه لګول رسول الله ورته ویل دا کار ولې کوي دی وجه چې موږ د میوه ته ونی چې وسه کلمه کوي ایسه په دې وخت کې به روان کل کمې مې ونی ولا نو وی ویل چې کلمه تاسو له امر وکي تاسو د دین او امر باندې نه باندې عمل کوي خو چرته راي ما پکې وا به زه یو بشر کې دې شي دا راي اسمت څنګه یو څنګه نه ورته بشر په طرف باندې خبر ذکر کړه مشورې دا تذکرې ذکر کړه عبد الله بن عمر دا خبر نقل وکړه چې د بدر خیدین ونیول شو د ابوبکر او عمر رضی الله عنهم سره د قشن محمد رسول الله مشوره وکړه چې څوک ابوبکر یو رائے پیش کړه عمر بن خطاب بل رائے پیش کړه او بلکې د ابو سفیان د مقابله لپاره یو رائے پیش کړه نو به عمر رضی الله پیش کړه به سعد بن معاذ شو یا رسول الله تعالی چې مونږ غواړي به او به برکل غما د عقیله چې د دې مدینه تر اغیزه پوری دریش کړي دی د محمد رسول الله دشمنان دي کته زمونږ تشکیل کې ګورم غیله مرزو تیاری ورزو دلته نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مرګ سره مشوره کړې ده او به رسول الله دا یو پیغمبر یو ملګری تشبیه ورکړي د ابراهیم علی السلام سره او د بل تشبیه ورکړي د نوح علی السلام سره چې یو دعا کړي بلبل وګد حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په باب دې کې میمون ابن مهران فرمایي وکله چې ابوبکر رضی الله عنه مسلمه خلاله عجب انسانو و نظر فی کتاب الله د قرآن باندې ټول نظر ورواچو کدی کې به چرته راښه مسله موجوده کړه په دې به فیصله کوله کبه دې کې بنونو دغه به متصل منډه کړه به رسول الله احادیث الله په غیبه به فیصله کوله کبه دې کې هم چرته نو به مسلمانان راجم کړه ورته وی ویلې چې وستاسو نه دې باره کې مشوره غواړم څه کول پکار دي دا اهل سنت والجماعت علامه ده صاحب د وجیز د دویش نمبر صفینه را بده خدای علامات ذکر کړی دي التلقي بالکتاب والسنه اهل سنت والجماعت هغه چاله ویل کیږي چې د خپل مسلې حل اول په قران او سنت کې غړي ناقص به نه معرفي کوي د خلکو لپاره ډېر مسائل په قران او حديث کې نشته لري امام خپل محمد رسول الله غني د احادیث او د نصوص مابین کې به تطبیق کوي عقل برځه کې پیش کوي نه زموږ د اهل سنت والجماعت په نامه باندې یادې دله بخله دعوتي د شی عقیده نشته وکړي
او خپل مابین کې مسلمانان رونه غړي پچا باندې بزر د کفر فتوا لګی نه صبر به ډیر انتهاجه ته دا به کیسه اخلاق ولې دا ګور د ابوبکر سنت ته چې د یو مسلې حل اول قران کې ګوري دغه نور سره محمد رسول الله په حدیث کې ګوري دغه نور سره چې د ملګرو سره مشوره کوي کدومره مهم امر نه ابوبکر دا کار ولې کو عمر بن خطاب زکه ویلي وې درې قسمه سړي دي بعضې د شي چې هغه تعالی څه کارونه سمخه راشي هغه به بند کې خپل رائے باندې او بعضې د شي دي چې هغه په خپل استاد د مسلې حل ورکړي وګوري او بعضې اشه حیران خپل حیران او تم به حیران نو کوم مشوره غواړي ګوره دا هغه 15 شرطونه ولا سره مشوره وتا شو کوي او علي رضی الله عنه ویلي وې ډېر کده کامیابی مسله چې جوړیږي هغه په مشوره باندې او بد نه کمی سبب چې سله جوړیږي هغه استبداد خپل رائے په ارچا باندې پیش کول لکه دا رائے د فرعون مو چې زما خبره دي منلې شو زما خبره دي منلې شو زما عمر رضی الله عنه کله شام رسول جابیال اخر نو پاغیزه کې تعاون مرزو ملګر له څه کول بکار دی ابو عبیده ابن جراح ورته ویلي تعاون مرز تل کېدل وې تل کې چې د الله تقدیر نه تک تک ارمن چې دا خبره بل چا کړي وي عبد الرحمن بن عوف ورته ویلي د الله تقدیر نه مونږ تک په بل تر باندې ګور عمر بن الخطاب په دې ځکه د خپل ملګرو سره مشوره کړې د په بار د دې کې چې دیجه لور شو چرته ورنش سنت طریقه او صحیح طریقه د جنت داخله دوه لپاره د یو سبب د مغیره رضی الله عنه دا خبره نقل له وی عمر رضی الله عنه چې ورسره ملګری راجمع کړ په بار د دې کې یو سړی یو زنانه والي و چې دغه حمل او غیره ورزولې وتی څه کول پکار دی مغیره رضی الله عنه ورته ویل چې محمد رسول الله فیصله کړی د په بار د دې کې یو غلام او د قشن یوین ځدی ورکړي دا مسله په قران کې ظاهر ده معلومه نه په حدیث کې معلومه نه لیکن د مغیره رضی الله عنه د ملګرو سره مشوره وکړه د پاره دې چې دې حل وسته دی دا صفات چې کله سړی بزنګ پیدا کې الله به په دقه عمل باندې جنت لبوش ارزه کې خپل رائے سړی پیش کینا عمر ابن عبد العزيز ویل ودا د رحمت دروازه ده او دا د برکت چابی ده شیخ الاسلام ابن قیم په حد الارواح کې لیکلي تقریبا 55 نمبر صفحه کې چې د ارش جدا جدا چابی دي لیکن د رحمت د پر اساسي بنیادی چابی چې د اغا مشوره کول په یو کار کې شورا کول څنګه وکړو څنګه ونکو دا کار او صحیح طریقه به څنګه په کومه طریقه باندې دا کار به د مخ وړاندې لاړ شي د ارمو غزا چې کله کېدل وي پنځم مشران پیټا کلی و ابو عبیده ابن جراح یزید ابن ابي سفیان ابن حسنه خالد ابن ولید عیاس دشمن ډېر سخت مقابله له فوج تیار کینو دی عمر رضی الله عنه خبر راولېګل چې امیر المؤمنین څه چل کول پکار دی یا بیرته واپس یا ملګری راولېګا مشوره وسره کول عمر رضی الله عنه ورته ویل چې ګوره په بدر کې رب العالمین محمد رسول الله کامیاب کې تاسو هم کامیابی کې ګورو سره نشئ اما کو چې مجاهدینو په دشمن باندې برید او عملیات شروع کړ رب العالمین دله کامیابی ورکړه وامرهم الله د دې خلکو امر چې دغه وګور خپل مابین کې شورا کوي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دغه شان خبره ذکر کړی دا او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله ابن قیم دې ټولو قرطبی لیکي چې تجربه کړی هغه خپل وړاندې شغه بخره تعالی درکې او پاغه ډېر تکلیف باندې مدارای ځان له پیدا کړی او تعالی به مفت درکې اې دې به ډېرې فائدې دي یو پیدا پکې دا چې د اسلام د مبادیونو اولنې بنیادی خبره چې هغه شورا کول په خپل مابین او محمد رسول الله بدن ملګرو سره کوله د پاره دي چې بده باندې خوشاله خوشاله شي امیر باندې به دا اره مشوره منل پکار نه دي الله رب عزت دې خلکو توصیف کړي لري او دا په خلکو کې قسم د محبت پیدا کوي او دا د حاکم او د قشن د رعیت په مابین کې یو نسبت قیمه ده او زمونږ الله رسول په دې باندې ډېر امر کړی دی د یو امانت او اخلاص او د علم مسله ده په دې کې او دا د مؤمن د خیر خوایي خبره ده په دې ټولو کې اساسي بنیادی خبره ده چې دی په وجه باندې سړی جنت لور داخلي کې ځکه 380 خو نه دی یو خو چې انسان کله عمل کرا ولي په 380 کې هغه شورا د ملګرو سره د اسلام د دین د اوچتوالي د مسلمانانو د خیر خوایي لپاره رب العالمین بده چې انسانان جنت لا بوجي او الله رب العزت موږ تاسو توفیق د صحیح مشورې راکړي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین